بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. طالبانو تاسو ته د مفرد متعلق بحث شوی او سبب د تخیل شوی اوس د مرکب متعلق سبب خیو. مفرد یو حرف ته ویل کېدو مرکبه چې ډیرو حروفونه یو جمله یو کلمه جوړه شوې هغه ته مرکب وایي. او مفرد موږ درو طریقو سره یلو، مفرد موږ درو طریقو سره یلو او مرکب به موږ څلورو طریقو سره وایو. مفرد کې اوله طریقه استاد به جوړ کوي طالب به روان کوي. دویمه طریقه استاد به جوړ روان دواړه کوي طالب به هم جوړ روانه دواړه کوي. او دریمه طریقه استاد به صرف روان کوي طالب به هم صرف روان کوي. او مرکب حرف کې یا مرکب جملې کې څلور طریقې دي. اوله طریقه استاد به جوړ کوي طالب به، دویمه طریقه استاد به جوړ روان دواړه کوي طالب به هم جوړ روانه، دریمه طریقه استاد به صرف روان کوي طالب به هم، او څلورمه طریقه استاد جوړ په طریقې د روان به کوي او طالب به هم جوړ په طریقې روان کوي، یا روان په طریقې د جوړ کوي یا به جوړ په طریقې د روان کوي. دواړه یو معنا دی خو لیکن ادایګي کې بیا لږ فرق وي، یو روان یو جوړ وي او جوړ په طریقې د روان وي. ټیک دی. خو اوس راشه طالبه تختې نمبر 4 کې موږ د زبر والا سبق یلو، زبر والا مفرد سبق مې هم یلو او اوس مرکب وایو. مرکب تختې نمبر 4 کې دا ته طالبه فعل لفظ چې لیکل دی هغه ثمره دی. څه دی؟ ثمره. نو اوس دلته طالبه ثمره دا ثمره لفظ چې دی دې کې اوس مونږه څلور واړه طریقې کوو. څلور واړه طریقې اوس چې یو لفظ کې څلور طریقې زده کړلې نو ته بیا مخکې ټولې تختې کې څه کولی شي؟ څلور طریقې کولی شي. او که چېرته په دغې اول لین یا په اول کلمې کې څلور طریقې زده نه کړلې نو بیا به مخکې تختې کې هم مشکلات وي او د زیر والا تختې کې به هم مشکلات وي او د پیش والا چې کومه تختې راځي هغې کې به هم مشکلات وي. مخکې چې کومه قاعدې کې نور اسباب راځي هغو کې به هم درته څه وي؟ مشکلات وي. نو اوس دې کې مونږ اوله طریقه استاد چې جوړ کوي طالب روانه مونږ اوله هغه طریقه کوو. استاد جوړ طالب روان. ث زبر میم زبر را زبر یو طریقه شوله ما جوړ کړو تاسو روان کړو. دویمه طریقه استاد به جوړ روان دواړه کوي طالب به هم جوړ روان دواړه کوي. ث زبر ث میم زبر م میم زبر م را زبر را ثمره دا جوړ روان دواړه شولو. او دریمه طریقه چې دی طالب هغه صرف روان دی ثمره او څلورمه طریقه چې دی جوړ په طریقې د روان دی هغه به څنګه کوو؟ ګوره طالبه زه جوړ کوم او تاسو هم جوړ کوئ. جوړ په طریقې د روان. ث زبر ث یا ث زبر څه جوړ تاسو ووایئ؟ ث زبر څه جوړ. ګورئ طالب ته به وایئ چې کله د حرف ادایګي خو ورته زده وي که نه. ث زبر څه جوړ. ث میم زبر ثمه. ګورئ دا جوړ په طریقې د روان شول. موږ مخکې جوړ کوو وروسته ورپسې بیا روان کوو. ثمه را زبر ګورئ زه جوړ کوم تاسو روان دی او وروسته به جمله مکمل جوړوئ. څه جوړ؟ ثمره دا جوړ په طریقې د روان شولو. زبر میم زبر څه جوړ شو؟ ثمه را زبر ثمره دا جوړ په طریقې د روان دی. او روان په طریقې د جوړ څنګه دی؟ ث م ثمه ثمره. ګورئ طالبه دا ګورئ ث شوله. ث میم ورسره واچوه. م ثمه را ثمره
ثمره روان په طریقې دي جوړ شولو او چې کله جوړ په طریقې دي روان کوي ث زبر ث میم زبر م سجور ثم را زبر سجور ثمره نو داسې طریقې سره چې کله ته طالب مشهور کوی کې اولی تختې کې چې دا مشهور په دغه طریقې سره صحیح انداز سره پوه کړل نو بیا به ان شاء الله العزیز طالب تسوي مشهور ته به انتهایی اساني وي او ډېر زر په قاعده باندې پوه شي او که چېرته تا دا طریقې ورته نه وي ښیلې او د زبر د زیر او د پیش ادایګي دې ورته نه وي ښیلې نو بیا د طالب پوهېدله انتهایی مشکل دی نو دا ګوره یو طریقه شوله څه شوله څلور طریقې په یک یو لفظ کې موږ څه کړلې اول څه شوله استاد جوړ دویمه طریقه دریمه طریقه او څلورمه طریقه جوړ په طریقې د روان یا روان په طریقې دي دواړه طریقې مې درته څه کړلې